ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني یو ځل بیا د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د پرانیستلو غوښتنه وکړله. هغه ویلي دي چې افغان نجونې 2 کاله وشول چې مکتب ته نه دي پرېښودل شوي او له طالبانو څخه مې غوښتنه دا ده چې افغان نجونې باید ژر تر ژره مکتب ته پرېښودل شي. هغه ویلي دي په دغه 2 کالو کې افغان حکومت ډیر شاته وولیده. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روزا انتونبیایو او پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني د غونډې پر مهال ټینګار وشو چې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه باید پرانیستل شي. دا مسله نن ښاغلي اشرف غني په ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې خپره کړې ده، خو دا یې نه دي لیکلي چې دا لیدنه کتنه کله ترسره شوې ده. ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني تر دې مخکې هم تر 6 ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو غوښتنه کړې وه. د 2021 کال د اګست له میاشتې راوروسته چې طالبان کابل نیولی دی، تر 6 پورته ټولګي د نجونو په مکتبونو بند کړي دي او 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو پر مخ پوهنتونونو دروازې هم وتړل شولې. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. که غواړئ د نورو تازه خبرونو څخه خبر شئ، باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.